ښځې شرمګاه یعنې کوس ساتل څه فایدې او نقصان لري، او دا جایز دی که نه دی جایز. که ستاسو سره ماشومان وي یا فیملي سره ناست نو دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومان او فیملي سره نشئ کتلی. سلام دوستانو، په خپل چینل کې درته هر کله وایم او امید لرم چې ټول به روغ جوړې او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ او د غنټې نښان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې په وخت وګورئ. ګرانو دوستانو، دا ډیره مشهوره ده او ډیر خلک په دې کې اخته دي او څوک د شرم د لاسه تپوس نشي کولی، خو موږ تاسو ته وایو چې د ښځې شرمګاه ساتل څه فایدې لري او څه نقصانات دي. که موږ اسلامي نقد نظر سره وګورو، په اسلامي نقد نظر کې دا یو بد فعل دی او د یو ګناه کار دی. دې نه ځان ساتل پکار دی. کوم څیز چې د کوم څه لپاره راغلی دی هم هغه شان استعمالول پکار دی. هغې ته په ګوتو سره لمس ورکول او هم د هغې شوق یا جذبات سیوه کول صحیح دی، خو په ژبه یا په خوله سره د هغې ساتل په سختۍ سره منع دي. او که ساینسي لحاظ سره موږ وګورو، ماهرینو کله هم دا نه دي ویلي چې د ښځې دا اندام دې ښکل کړی شي. په شرمګاه ښکلول دا د ګنده فلمونو اثر دی، یعنی کوم کسان چې ګنده فلمونه ګوري هغه به دا بد کار کوي، او ماهرین دا هم وایي چې کوم کسان دغه بد فعل کوي نو دې سره د خولې کینسر هم جوړېدی شي. نو دوستانو، که تاسو په دې عادت کې مبتلا وئ نو مهرباني وکړئ چې د دې بد کار څخه ځانونه وساتئ. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله به امان.